الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم په مخکې آیاتونو کې رب العالمین ترغیب ورک انفاق ته او په دې آیات کې داسې ترغیب ورک چې تاسو انفاق وکئ مخکې د هغې ورځې نه چې تاسو ته به راشي چې هغې کې به نه بیع شرا وي او نه به اخیستل او خرڅول وي مطلب دا چې دنیا او د دنیا ساز او سامان به ستاسو په کار را نشي ولا خله او نه به هغه دوستي په کار شي کومه دوستي چې د دنیا د وجې نه وه او د دنیادارو د خلکو د وجې نه وه او د دنیا والا خلکو سره وه هغه به هم فایده در نه کي او بل دا چې شفاعت او شفارس د چا باندې به هم تاسو خلاص نشئ نو لہذا د خپل ځان د نجات او کامیابی دپاره په خپل ژوند کې صدقه وکئ او د خپل ژوند کې داسې اعمال وکئ چې تاسو ته په کار شي پس د مرګه بیا ورپسې بل آیات و آیت الکرسی په هغې کې تعارف وکړه رب العالمین خپل او تاسو ته ما ویلو چې دا آیات کریمه په قرآن کې د ټولو آیاتونو نه ډېر عظمت والا آیات دی ځکه یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابی ابن کعب نه تپوس وکړه چې تا ته پته شته چې په قرآن کې د ټولو نه اعظم آیات کم یو دی ابی ابن کعب ورته وفرمایل چې آیت الکرسی نبی پاک علیه السلام ورته وفرمایل ستا علم مبارک شي ځکه که چېرته دا تپوس یې کړی و چې د ټولو نه اوږد آیات کم یو دی نو قاریانو به ورته ویلي چې آیت المداینه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم لیکن تپوس د عظمت وکړه او د عظمت پہچان او پوهه په علم سره راځي او علم رب العالمین ابی ابن کعب ته ډیر ورکړی و په صحابو کې د هغه صحابو نه و چې د قرآن عالم و د قرآن سمج او پوهه ورته رب العالمین نصیب کړی و دقه شان ابل روایت دی د ابو هریره مشهور روایت دی چې نبی پاک علیه السلام د زکات په مال باندې مقرر کړی و د پاره د څوکیدارۍ درې ورځې یو کس راغی د غلا دپاره په درېیمه ورځې ونیوه او نن دې خامخا ته نبی پاک علیه السلام ته پیش کومه نو هغه ورته ویلې ما مه پیش کوه تا ته یو خبره کوم او هغه خبره یې ورته دا وکړه چې ته آیت الکرسی وایه او چې کله آیت الکرسی تلولي نو رب العالمین د طرف نه با پتا باندې یو محافظ مقرریږي
چې جنات او شیاطین تا ته بیا تکلیف نشي رسولی. د قشان یو بل روایت کیم دی څوک چې د اوده کېدو په وخت کې آیات الکرسی یو ځل اولولي تر سحره پورې په د باندې رب العالمین یو محافظ ملک فرشته مقرره کړي د دغه انسان حفاظت کوي. نو مونږ او تاسو تم پکار دی چې کله اوده کېږو 1 منټ پې نه لګي چې آیت الکرسی خامخا لولو چې شپه ده چې رب العالمین زما او ستا حفاظت وکړي. د قشان خپلم یادول پکار دی او خپلو بچو ته او کور والا ته هم ترغیب ورکول پکار دی. د علماو عادت دا دی چې کم یو کار شروع کوي نو هغې کار آداب بیانوي. نو چې کلم تاسو کور کې اوده کېږئ او بچي در سره وي نو د خوب آداب او تذکره خامخا کوئ. او بیا د دې طریقه داسې وي چې یو ورځ ته ووایه که بچي دې کمزوري وي یا کور والا نو 2مه ورځ هم ته ووایه 3 او 4 باندې هم ته ووایه او بیا ترغیب ورکه خپلو بچو ته چې د خوب څه آداب دي کمې طریقې سره به نبی پاک علیه الصلاة والسلام اوده کېده. په کاره چې د هغې معلومات تا ته مې ستا بچو ته وي په نمبروار په بچو باندې او کور والا باندې د ادب ویل پکار دي. نو په دې کې به یو فایده دا وشي چې کله موده کېږي نو شیطان یو دا کار دی چې انسان نه نیک کارونه خطا کوي او هغه د انسان په نیکو اعمالو باندې ډېر زیات پریشانه کېږي ډېر زیات خفه کېږي. نو چې کله تاسو یو بل ته تذکره ورکوئ که انسان کله ستړی وي یا څه پریشانه وي یا غمجن وي چې د هغې وجې نه ورته یاد نه وي نو بچې یا د کور والا به تا ته یاداشت کوي. نو روزانه خپلم ویل پکار دی بچو تم د دې ترغیب ورکول پکار دی. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د هر منځ فرض منځ نه پس آیت الکرسی وی صلات مکتوبه لفظ راغلی حدیث پاک کې نو د او د جنت په منځ کې فاصله هغه موت دی. د او د جنت په منځ کې چې پرده کمه ده هغه موت دی چې کله مړ شو دارک به جنت ته ځي. نو په دې باندې د عمل کولو مونږ ته پکار دی چې عمل پې وکړو او رب العالمین نه سوال کول پکار دی چې یا الله نیکو اعمالو باندې د عمل کولو توفیق مونږ ته را نصیب کا. چې کله رب العالمین تا ته د نیکو اعمالو توفیق درکړي نو بیا به ستا په زندګۍ کې یو خوند وي ستا زندګۍ کې به یو مزه وي ته به پرسکون خپله زندګي تیرې. نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې هر فرض مونږ نه پس خامخا یو ځل آیت الکرسی لولو ځکه چې دې کې به دا غټه فایده وشي چې مونږ ته به رب العالمین جنت را په نصیب کړي د مرګ نه پس. مرګ به راځي او خامخا راځي د مرګ نه تیښته نشته او نه د مرګ نه بچ کېدل شته. نو چې مرګ راځي نو پکار ده چې دا لولو چې د مرګ سره سره زما او ستا کامیابي شروع شي ځکه جنت دا کامیابي ده جنت د راحتونو ځای دی. جنت فیصله چې کله وشوه نو مشکلات مصیبتونه ټینشنونه غمونه ټول ارڅه ختم شو. نو پکار ده چې مونږ هر فرض مونږ نه پس دا آیات خامخا لولو. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وی آیت الکرسی داسې یو آیات دی چې دې د پاره شفتین دي او دې د پاره ژبه ده لسان او شفتین دي او وی دا د عرش سره ولاړی او د رب العالمین پاکی بیانوي تسبیح بیانوي. نو عظیم آیات دی خپلم دا لوستل پکار دی او بچو تم د دې ترغیب ورکول پکار دی. او اصلا په دې آیت کې یو عظیم مقصد پروت دی چې د هغې تفصیل مونږ بیان کړی تاسو ته چې هغه تعارف دی د رب العالمین. اوس په دې آیت کریمه کې رب العالمین فرمایي لا اکراه فی الدین اکراه او زور په دین کې نشته. تعارف د دین وشو د دین پہچان وشو دین بیان کړی شو د دین د وضاحت د پاره رب العالمین انبیاء او وسره کتابونه را اولیږل نو د دین پس په دین کې بیا زور نه چلیږي. دلته بعضی مفسرینو یو سوال ذکر کړی دی
چې ګوره جهاد په دین کې شته او د جهاد نه خو داسې معلومیږي چې په دین کې زور دی. دقه شان د غله دپاره لاس کټ کول دي. که یو سړي زنا وکړه او هغه محسن دی، شادي شده دی، هغه رجم کول دي، په کاڼو ویشتل دي. دقه شان د نورو تعزیرات دي، حدود دي، دا د رب العالمین د طرف نه مقرر شوي دي. نو دین خو داسې پته لګي چې په دین کې خو زور شته. نو د هغې ډېر جوابونه شوي دي. یو جواب بعضې علماو دا کړی دی چې د آیات کریمه منسوخ دی په آیاتونو د جهاد باندې، لیکن دا قول ضعیف دی. دویم قول بعضې مفسرینو دا کړی دی چې دا آیات کریمه په باره د یهودو کې دی، چې یهودو باندې زور نشته او جهاد په مقابله د مشرکینو کې دی، لیکن دا قولم ضعیف دی. بل قول بعضی مفسرینو لکه امام قرطبی او امام ابن جریر کړی دی. هغوی فرمایي چې دین کې زور نشته، د دین نه مراد عقیده ده او عقیده په زړه کې پرته وي او په هغې کې زور چلیږي نه. ځکه که یو انسان ته ډیره مجبوره کړي لیکن د هغه د زړه حالت ته نشي معلومولی. بعضی اوقاتو کې که هغه د هغې اظهار هم وکړي لیکن بیا هم ته دا نشي ویلی 100% چې د دا کم اقرار وکړه دا یې د زړه نه وکړه که نه زړه کې بله خبره ده او په خولې جدا خبره وکړه. نو مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد عقیده ده او عقیده په زړه کې ده او د زړه د راز نه، د زړه د علم نه او زړه کې څنګه خبره پرته ده، کم یقین پروت دی، د دې علم باندې عام انسانان نه پوهیږي. په دې باندې دا بنده خپل او رب العالمین پوهیږي. نو لہذا په دین کې یعنی په عقیدې کې زور نشته. بل جواب بعضی مفسرینو کړی دی چې په دین اسلام کې زور نشته، اکراه نشته، لوضوحه د وجه د وضاحت د دینه چې اسلام یو واضح دین دی، یو ښکاره دین دی، یو صفا ستره دین دی، بلکې یو فطری دین دی. فطری مطلب دا چې انسان د مور نه پیدا کیږي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر بچی چې د مور نه پیدا کیږي هغه په فطرت اسلامی پیدا کیږي. فابواه یهودان او ینصران. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بیا پلار یا یهودی کی یا نصرانی کی یا تین بل څه شی جوړ کی، لیکن فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي. او دین اسلام یو فطرتی دین دی، دین اسلام یو واضح او ښکاره دین دی، دې کې زور مور ته ضرورت د سره شته نه. او بعض علما فرمایي چې اکراه په دوه قسمه ده، یو په احکامو کې ده او بل په عقیدې کې ده. په عقیدې کې اکراه نشته ځکه عقیده د زړه سره تعلق ساتي، لیکن په احکامو کې اکراه شته، زور شته. ځکه چې کله یو انسان مسلمان شو، ایمان قبول که، بیا به د ایمان تقاضی پوره کوي. بیا چې د ایمان او د اسلام په وجه په ده باندې کمې پابندیانې دي، د هغې پابندیانو به خیال ساتي، ځکه د هغې پابندیانو بیا نورو سره تعلق دی. ځکه که چرته دا غلا کوي نو په دې کې بل ته نقصان رسول دي. او دین اسلام یو فطری دین دی، دین اسلام یو د عدل او انصاف دین دی، دین اسلام یو د امن دین دی، دین اسلام کې خیرخواهی ده. لہذا غل نه برداشت کوي، ځکه غلا کول بل مسلمان ته تکلیف رسول دي، بل مسلمان ته دک رسول دي، په معاشره کې یره خپرول دي، معاشري امن بګړاول دي. لہذا دین اسلام دا نه برداشت کوي. او د دې مثال داسې دی، علما فرمایي لکه د انسان خپل بدن دی، لیکن یو حصه داسې ده چې هغې باندې داسې یو بیماري ولګېده چې ډاکټر ورته ووی چې دا ځای کټ کا، او که کټ کې نه نو د دې نه ستا نور وجود ته دغه بیماري خورېږي او ټول بدن به ونیسي دغه بیماری او بیا به هلاک شي. نو دا انسان په خپله مجبوریږي چې خپل ګوته یا لاس د ځان نه پرېږدي او حکم وکړي چې وکړئ دا شی وکړئ او په هغې باندې راضي شي. نو دقه شان دغه غل انسان، دقه شان دا زانی انسان، دقه شان کم بله کومه ګناه کوي،
قتل کوي ډاکې اچوي دا نورو مسلمانانو ته نقصان رسوي دا د مسلمانانو د معاشري امن خرابوي دا نورو مسلمانانو ته تکلیف ورکوي لہذا دا لرې کول پکار دي لہذا د دې اصلاح کول پکار دي او اصلاح په دغه حدودو کې ده چې دغه حدود نافذ شي نو اصلاح به راشي د دغې وجې نبي پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې مونځ نه کوي یو حدیث کې راځي دا د قتل کړی شي بل حدیث کې راځي چې دا په دې باندې کافر شو او د کافر سزام قتل ده او بل روایت کې راځي بعضي ائمه فرمایي چې دا د محبوس شي جیل کې دی واچولی شي دغه شان که یو انسان مرتد شو نو ارتداد د دوو وجو نه کیږي بعضی وخت کې یو سړی کافر دی لیکن مسلمان شو او د هغه په زړه کې یو اغلا ده اغلا دا ده چې زه رابشم اسلام ته او واپس بلار شم نو د دغې نورو مسلمانانو په زړه کې به شکوک او شبهات راشي کیدای شي نور هم راسره ملګري شي نو د دغې وجې نه اسلام وایي چې د اسلام کې داخلیږي په سوچ سمج داخل شه او چې یو ځل دې ومانه بیا چې وځي نو بیا به تا ته مرتد ویلی شي او د مرتد سزا قتل دی 3 ورځې به هغه ته مهلت ورکیدی شي علما به راغوښتی شي او د هغه چې کوم شکوک او شبهات دي د هغې جوابونه به کولی شي او که بیا هم دین اسلام قبلاونه نو بیا به قتلولی شي او بعضې وخت کې ارتداد د دې وجې نه کیږي چې دې انسان ته د دین بیخته نه رسېدلی دا په دین اسلام باندې پوره پوهه شوی نه د دې حقانیت زړه ته نه کو شوی د دغې وجې نه به بعضو سلفو فرمایله چې کم قسم مرتد شوی دی هغه د اسلام ته نه دی رسېدلی د سلفو داسې الفاظ دي و ارتداد شوی دا د لارې نه واپس شوی دی هغې مقصد ته رسېدلی نه دی ځکه چې څوک هم مقصد ته ورسیږي دین اسلام پوره حقانیت او دین اسلام چې کم مقصد دی هغې باندې پوره پوهه شو پوره ورسېده بیا ناممکنه دی د دې نه واپس کېدل ځکه په دې کې خوند دی دا یو فطري دین دی دا د کامیابی والا دین دی دا د رب العالمین د طرف نه برحق دین دی او په ټولو ادیانو کې اوچت دین دی د دې نه بیا واپس کېدل ناممکنه ده نو لہذا دغه حدود چې کوم دي دا د مسلمان معاشرې د حفاظت دپاره دي او د امن دپاره دي نو لہذا اکراه په دین کې نشته په دغه معنو باندې لا اکراه فی الدین نشته زور په قبلولو د دین کې قد تبین الرشد من الغی یقینا ښکاره شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهینا چې کم هدایت دی رب العالمین هغه ښکاره کړی دی د هغې د وضاحت دپاره رب العالمین انبیا رالیږلي دي ورسره کتابونه رالیږلي دي په کار دا چې موږ دې ته غوږ کیدو په دې باندې ځان پوهه کو او د خپل آخرت په سوچ او فکر کې شو هدایت رشد دی هدایت سیده لار ده هدایت یو حقانیت دی هدایت یو حق دین دی او دا ښه ښکاره دی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی اوس رب العالمین د دې هدایت څه دشمنان بیانوي څه دشمنانو تفصیلی کوي دنیا کې بعضې داسې خلک هم دي چې هغه خپلم ګمراوي او د بل ګمراهي غواړي خپلم بېلارې وي خپلم په داسې لاره روان وي چې د شیطان تابعدار وي او نورم د شیطان تابعداران زیتی خپلم د لارې نه بګړاو وي او نور خلک هم ځان سره په دغه غلطه لار روانوي نو رب العالمین په دې کې فرمایي فمن یکفر بالطاغوت بس هر هغه چا چې انکار وکړه او کفر یې وکړه د طاغوت نه ویؤمن بالله او ایمان یې راوړو په الله باندې فقد استمسکا نو یقینا د منګولې ولګولې بالعروتې په هغه کړۍ الوثقا چې هغه ډېره مضبوطه ده طاغوت یې رد که د طاغوت نه انکار وکړه د طاغوت ته اشاره واړوله د طاغوت خبره یې ونه منله نو دا سړی کامیاب شو طاغوت دې کې
د نحوی علماو اختلاف دی. بعض علماو طاغوت لفظ مفرد دی، بعض وی دا جمع ده او بعض وی دا اسم جمع ده، او څلورم قول پکې غوره دا دی چې دا مصدر دی. ځکه بعضې ځایونو کې ورته د مفرد ضمیر راجع کیږي، بعضې کې د جمع، بعضې کې ورته د مذکر او بعضې کې د مؤنث، او دا خاصیات اکثره د مصدر وي. ځکه قاعده نحویه ده المصدر کالمخنث قد یذکر وقد یؤنث. دا مصدر ته د کله د مذکر او کله د مؤنث ضمیر راجع کیدی شي بنا پر دغه قاعدې باندې. طاغوت د طغیان نه دی، او دو طغیان هغه خلکو ته ویلی شي چې هغه ملګري او خاوندان د سرکشۍ وي. بیا په دې کې مختلف اقوال دي. بعضې علما وایي چې طاغوت نه مراد هر هغه انسي او جني دی چې د الله د دین نه انحراف کوي، د الله د دین نه انکار کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم د دین مقابله کوي او د هغه نه مني، نو دې ته طاغوت ویلی شي. اگر که هغه انسان وي او که جنات وي. او په دنیا کې داسې خلک ډیر وي، یهود او نصواره دي، د هغه نور ملګري دي، د دین نه خپله منحرف دي، د دین نه اورېدلي دي، او د نورو خلکو ته هم دا حق لاره ګډه وډه ښکاره کوي. په نورو خلکو باندې شکوک او شبهات ورته په زړه کې اچوي او منافقت کوي، مسلمانانو نه صحیح دین او صحیح لاره خطا کوي. نو طاغوت هر هغه انسان او جني دی چې د حق دین ته شای اړولې ده، حق دین نه انکار کوي او نورو خلکو ته د کفر او د الله د نبی نه د انکار دعوت ورکوي. دویم قول بعضې مفسرینو دا لیکلی دی چې د طاغوت نه مراد دې ځای کې بوتان دي، ځکه د بوتانو د وجې نه ډېر خلک زیات ګمراه شوي وو، او مخکې امتونو کې خو به اکثره د بوتانو عبادتونو، لکه په یو قول باندې د ابراهیم علیه السلام پلار، او یو قول مطابق چې دا ترو، دا د دې خلکو مشرو او د به ورته بوتان جوړوله، او بعضې وي چې بوتان به خپله جوړول، لیکن د ده په اذن به د هغې عبادت شروع کېده. نو دغه ټول هغه کسانو چې د الله نه خلق اړوله او بوتانو طرف ته خلق مایله کول او دعوت د غیر الله طرف ته و، نه دا بوتان هم په طاغوت کې راځي. بله معنا بعض علماو دا کړي چې دې نه مراد ساحران دي. سحر کول دا مسلمان ته دک رسول دي، او په دې زمانه کې چې بیا سحر کیږي نو هغې د پاره اکثره کفریات استعمالیږي، کفری الفاظ و اذکار کیږي، او د قشان بعضی کفری اعمالو د وجه نه یو سړی ساحر ګرځي. او ساحر هم داسې کیږي چې د سحر په طریقې سره دوی بعضی سرکشه جنات تابع کوي، او د هغې د پاره بیا دوی چیلې په ادیرو کې او په غارونو کې کوي، او د هغې د پاره بیا ډېر زیات اقوال دي. الصارم البتار یو کتاب دی د سحر او جادو باره کې چې ساحر څنګه جوړیږي، هغې کې چې ته وګورې حیران بشي. یو خبره په دې کې دا ده چې 40 ورځې به دا جادوګر او ساحر په غسل کې تیری، 40 ورځې به دا مونځ نه کوي، 40 ورځې به د قرآن تلاوت نه کوي، مسلمان سره به نه میلاویږي. دا څومره عظیمه ګناه ده چې دا ښه ګناهګار شي او ښه د ایمان نه په یو طرف شي، نو بیا د نه ساحر جوړیږي. نو ساحر چې کوم دی دا طاغوت دی. او یو بل قول دا دی چې دې نه مراد کاهنان دي، کاهنان او نجومیان چې لاسونه دې راونیسي یو کرښې پکې ګوري چې هلکه دا دی او دا به وشي او دا به وشي، او د مستقبل حال خلکو ته بیانوي. دا ډېر زیات دروغجن دي. که دوی په مستقبل باندې پوهېدی نو دوی به په لارو کوڅو کې ذلیله ناست وي، دوی به د خپل ځان دپاره څه غم کړی وي، ځان دپاره به چې د سونې کان کتلی وي، بل څه د فایدې اسباب به یې کتلی وي، او د دې ذلت ژوند نه به یې ځان خلاص کړی وي چې ماشومان هم پې تېرېږي او زناور او سپین پې تېرېږي او په ګردونو او خاورو کې دا ناست دي، او اصل کې د خلکو ایمان هم لوټي او د خلکو دنیا هم لوټي. دا ډېر ظالمان دي. بعض ناپوهان ورځي او دوی ته کیني. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي څوک چې یو کاهن ته لاړه، یو ترویتي ته لاړه او د هغه په خوله یقین وکړه، وایي د انکار وکړه او کفر وکړه په هغه دین باندې چې کوم دین محمد مصطفی راوړی دی،
مطلب دا سړی په دې باندې د دین نه وځي. لہذا د خلکو ته تلل نه دي پکاره، او که د انسان وس کېږي نو دا خلکو دا کاروبار ختمول پکار دي. دا خلک د دې معاشرې نه شړل پکار دي، ځکه عوام خلکو ایمان هم لوټي دي عوامونه او پیسې ترې نه هم لوټي. هغه بیچارهګان د خپل دین نه خبرې، د خپل دین په حقیقت باندې پوهه نه، د نبی پاک د ارشاداتو نه غفلت کی، لہذا دا خلق ور باندې لوبې کوي. نو د طاغوت نه مراد کاهن دی، او بله معنا بعضی مفسرینو کړي لکه امام ابن جریر وی د ګناه مشر چې یو مشر دی او هغه د ګناه یو کار شروع که، لکه بعضی ظالمان دی هغه په بازارونو کې سینماګانې شروع کی، دې ته طاغوت ویلی شي. کیبلې به شروع کی په معاشرو کې او کور په کور به یې خورئ، دا د طاغوت مشران دي، دا د الله د دین دشمنان دي، دا نوې نسل تباهۍ او بربادي. د دې خلاف کول پکار دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي، او د دې خلکو لاس نیول پکار دي چې چا وس کېږي. نو طاغوت د ګناه مشرانو ته ویلی شي چې د ګناه مشري کوي. بیا امام ابن جریر دلته فرمایي چې دا به په دوه قسمه دي. یو هغه کسانو چې خپل هم ګمراو او نور خلک هم ګمراه کړل، لکه شیاطین شو، باز سرکشه خلق شو. او دویم قسم هغه خلکو چې هغه په خپله نو ګمراه، خپله خو ډېر نیکانو، په بعضې وخت کې دوی اولیاو، لکه په دې وخت کې عبدالقادر جیلانی ډېر ولی الله تیر شوی دی، بزرګانو کې تیر شوی دی، ډېر یو موحد سره تیر شوی دی. د هغه یو کتاب دی چې د هغه عقیده وګورې حیران بشي ورته. لیکن د خلکو ته نه غوث اعظم جوړ کړی دی، د خلکو ته نه رب جوړ کړی دی. او بعض خلق خو ته دستگیر وي، یو مولا جاهل واقع بیانول او دته دستگیر لقب څنګه ورکړی شوی دی. دا ظالمان د الله د عظمت نه او د الله قدر نه خبره خلق دي. و یو ځل داسې وشو چې عبدالقادر جیلانی د رب العالمین سره په اسمان کې روانو، نعوذ بالله من ذلک، نقل کفر نه باشد، ډیره د کفر خبره ده، لیکن دا ظالمان په لوډ سپیکرو په جماعتونو کې بیانوي. وی روانو رب العالمین سره، نعوذ بالله من ذالک، نقل کفر نه باشد. وی د رب العالمین خپه وښایېدله او ده ونیوه. وی رب العالمین ده ته لقب ورکړه چې ته دستګیري. دا ډېر غټ ظالمان دي، د الله قدر نه دی پیژندلی، د رب العالمین عظمت نه دی پیژندلی، د رب العالمین لوی شان نه دی پیژندلی. الله رب العالمین په کن فیکون سره یو شی کولی شي. دنیا که ختمی نو په کن فیکون سره ختمولی شي، او که به آبادی نو په کن فیکون سره آبادولی شي. ټوله دنیا په یو کن سره ذره کولی شي. که یو جبریل فرشته را اولیږله نو په یو وزر سره ټوله دنیا اوچتولی شي اسمان پورې، او الټی را غورځولی شي، هر څه تس نس کولی شي. د رب العالمین عظمت دې خلکو نه دی پیژندلی. نو شیخ عبدالقادر جیلانی خپله ښه سړی و، لیکن دې خلکو ته نه ګډې ولې جوړې کړي دي. او بعض دا واقع مشهوره کړې ده که خیل وکئ، دوی یو څه بینر هم جوړې کړي. بعضې خلک دا غټ تصویران خرڅېږي، په هغې باندې مکشکول وغیره جوړ کړي. و یو بوډۍ وه او د هغه د زوی واده وه، او هغه په کشتۍ کې روانه وه، او چې په کشتۍ کې روانه وه نو کشتۍ ډوبه شوله. وی بوډۍ په ژړا شوه او عبدالقادر جیلانی ته لاړه چې داسې کار وشو چې زمونږ د جنج کشتۍ ډوبه شوه، ټول خلک پکې مړه شول. وی عبدالقادر جیلانی په غصه شو، اسمان ته وخاته، او ملک الموت فرشته په دې کې په لاره کې روانه و، روحونه ورسره وو. وی ټول روحونه یې ترې راواخیستل. وی څوک په تخته ژوندی شو، څوک په کټ کې ژوندی شو، څوک په قبر کې. وی هغه لاړه رب العالمین ته شکایت وکړه. وی رب العالمین ورته وفرمیل چې هغه باندې زما وس نه رسېږي. دا څومره د کفر خبره ده ډېر. او دوی په غټو غټو کتابونو کې دا بعضې خبرې لیکلي دي. نو دا طاغوتیان دي، دوی د طاغوت پسې روان دي. د دوی مشر اگر چې ښه دی، دقه شان عیسی علیه السلام نبی و، جلیل القدر نبی دی، او اولو العظم چې پنځه کم انبیا دي په هغې کې نوم راځي. لیکن وروستو ترې نه بعضې خلکو یهود و نصوارا، یهودو غلو وکړه او انکار یې وکړه. وی دا د الله نبی نه دی، الزامونه یې پرې ولګول. نصوارو ترې نه الہ جوړ کړه، ان الله ثالث ثلاثه.
وی رب العالمین یو د دریو نه دی، یو خدای الله دی، یو بی مریم دا، یو عیسی علیه السلام دی. لہذا خپل دین پیژندل پکار دی، خپل عقیده پیژندل پکار دی، په دې باندې ځان پوهه کول پکار دی. دا زما او ستا د نجات ذریعه ده. فمن یکفر بالطاغوت، بس هر هغه چا چې انکار وکړه او کفر یې وکړه د طاغوت نه، ویؤمن بالله، او ایمان یې راوړه په الله، فقد استمسک، نو یقینا د منګولې ولګولې، بالعروة الوثقی، په کړۍ مضبوطه، لا انفصام لها، چې نشته ماتېدل د هغې. والله د الله رب العزت سمیع اورېدونکی دی، علیم پوهه دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اوس د الله رب العالمین چې کوم رشد دی، کم هدایت دی او رڼا والا دین دی، دا غي وضاحت کوي. الله رب العزت ولی الذین، دوست دی د مؤمنانو، یخرجهم راوباسی دوی لرا من الظلمات، د تیارونا الی النور، په طرف د رڼا. دوی که په تیارو کې پراتی نو رڼا طرف ته راوباسی. نو بعض علماء دلته سوال کړي چې انسان مؤمن شو نو بیا څنګه په تیارو کې شو؟ نو دی کې بیا بعض علماء وی چې دین هغه ابتدایي صحابه مراد دی چې هغه اول په اسلام کې داخل نو، د نبی پاک علیه السلام د ارسال نه پس او د نبوت او دعوت نه پس په ایمان کې داخل شول. نو دا د الله دوستان دي، اولیاء الله دي. او بعض علماء فرمای چې کله کله په د انسان او مسلمان باندې شیطان اټیکو کی څه شکوک او شبهات او وسوسې ورته په زړه کې واچي، رب العالمین هغه وسوسې، هغه شکوک او هغه شبهات ختم کی او رڼا طرف ته چې دین اسلام دی هغه لار ورته ښکاره کی. والذین کفروا، هغه کسان چې کفر کړي، اولیاؤهم دوستان د دوی، الطاغوت شیطانان دي، یخرجونهم اباسی دوی لرا من النور دنرانا الى الظلمات، په طرف د تیارو. دلتم سوال راته چې کله کافر دی او ملګری د شیطان او د طاغوت دی، نو بیا درنانا په طرف د تیارو د دې څه مقصد شو؟ نو علما فرمایي چې دلته دوی پرنا کې دي، دینه مراد آغا دین فطری دی. لکه مخکې تاسو ته ما حدیث ویلي، کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر بچه چې د مور نه پیدا کیږي دا په فطرت د اسلام پیدا کیږي، د په زړه کې نورانیت د دین اسلام هغه فطری موجود وي، لیکن پلارانې په غلطو لارو روان کی. او دی باره کې دی آیاتونو باره کې بعضی مفسرینو لکه امام ابن جریر او امام قرطبی او شاین نزولم بیان کړی دی. وی په مدینه کې چې کم انصارو د دوی بچی دا د یهودو سره په تربیت کې او هغوی سره په تعلیم کې، چې کله نبی پاک علیه السلام مدینې ته راغی او هغوی سره بای جنګونه وشو، نو هغوی وشړله. چې کله وشړل نو د انصارو بچی ما هغوی پسې روان شو. انصارو خپلو بچو ته ویل چې تاسو خو زمونږ بچی دین اسلام ته راشئ. نو دا آیاتونه نازل شو چې دا اوس تاسو بچی نه دي، دا غټ شوي دي او دوی باندې تاسو اکراه نشئ کولی. لہذا دوی چې په خپله خوښه کم دین خوښی حق خوښولی شي، په زور او جبرن او مجبورول دوی نه دی جایز او نه دی پکاره. ځکه دنیا دار الامتحان دی، هدایت هم ښودلی شوی دی او ضلالت او گمراهی هم ښودلی شوی ده. او څوک چې ایمان طرف ته لاړه رب العالمین پې رضا کیږي، که څوک کفر طرف ته لاړه رب العالمین به هغه ته سزا او جزا ورکي. یخرجونهم اباسی دوی لرا من النور درنانا الى الظلمات، تیارو طرف تا. اولئک دا کسان اصحاب النار، ملګری او خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی با په دغه اور کې همیشه یي. بیا ګورئ، لا اکراه فی الدین، نشتا زور په قبلولو د دین کې، قد تبینا، یقینا ښکاره شوی دی، الرشد هدایت، من الغی د گمراهینا. فمن یکفر، نو بس هر هغه چا چې انکار یې وکړه، بالطاغوت د طاغوتنا، ویؤمن بالله، او ایمان یې راوړه په الله باندې، فقد استمسک، نو یقینا د منګولې ولګولې، بالعروة الوثقی، په هغه کړۍ مضبوطه، لا انفصام لها، چې نشته ماتېدل د هغې. والله د الله رب العزت سمیع اوریدونکی دی، علیم پوهه دی.
الله ولی الذین، الله رب العزت ولی او دوست دای کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی، یخرجهم راوباسي دوی لرا من الظلمات د تیارونا الی النور په طرف درنا، والذین کفروا واکسان چې کفر کړي دي اولیاءهم دوستان دو دوی الطاغوت شیطانان دي، یخرجونهم اباسي دوی لرا من النور درنانا الی الظلمات تیاروتا، اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی ملګری د اور دی، هم فیها خالدون دوی په دغه اور کې همیشه وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمین دا ملګری ډیر په مینه محبت او ډیر په اخلاص سره درس تکینی، رب العالمین په دنیا او آخرت کې دی اجرونه ورکی، رب العالمین دنیا او آخرت د دوی ته بدلی ورکی، رب العالمین دا عمل د دوی نه قبول کی، رب العالمین په دې عمل کې ورته اخلاص ور نصیب کی، او دا حدیث مبارک مصداق وګرځي چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کسان به وي او د الله په یاداش کې به راجمع شوي وي، او چې کله دا مجلس ختمیږي نو یو فرشته اعلان کوي چې الله دې ټول ملګرو ته ما مغفرت وکړه، بخښنه مې ورته وکړه. رب العالمین موږ هم د دغې مجلس او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د دغې حدیث مصداق وګرځي. او په هغې کې فرشته وایي چې په دې کې یو ملګری داسې و چې درس ته نه و راغلی، د ملګرو کې یو ملګري سره کار و او هسې مجبورتن ناست و، نو نبی پاک علیه السلام وفرمایل چې دا داسې یو مجلس دی چې دې سره هسې ناستم د فیدې نه خالی نه ده، لهذا هغه ته هم پکې مغفرت وشي. رب العالمین موږ د مغفرت وږي یو، موږ د مغفرت تږي یو، موږ د مغفرت محتاج یو. رب العالمین موږ ته مغفرت نصیب کړي، زموږ صغیره ګناهونه معاف کړي، زموږ کبیره ګناهونه معاف کړي. رب العالمین موږ ته داسې اعمال نصیب کړي چې ته پې خوشحالیږي، چې ستا رسول پې خوشحالیږي. الہ العالمین داسې اعمال موږ ته نصیب کړي چې زموږ په باره کې د جنت فیصله وشي. الہ العالمین داسې اعمال او اخلاق او افعالونه موږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ستا رسول پې خفه کېږي، او د هغې اعمالو او اخلاقو د وجې نه انسان د جهنم مستحق ګرځي. رب العالمین د ملګرو چا څه ضرورتونه وي، څه مشکلات وي، حاجتونه وي، څوک قرضدار وي یا څه بل څه پریشاني وي، رب العالمین ټولو په زړونو او حاجتونو او په مشکلاتو باندې خبرداري، علیم بذات الصدور. رب العالمین ټول ملګرو حاجتونه مشکلات د خپلو خزانونه پوره کړي. رب العالمین کوم ملګری بیمار وي، کور کې بیماری، رب العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. رب العالمین موږ ته د ایمان خوږوالی را نصیب کړي. رب العالمین موږ ته د ایمان قدر را نصیب کړي. رب العالمین زموږ د ایمان حفاظت تو کړي. رب العالمین زموږ خاتمه په ایمان کړي. رب العالمین د مرګ نه مخکې زموږ نه ته راضي شي. رب العالمین مرګ زموږ د پاره فلاح او د کامیابی دروازه وګرځي. رب العالمین د مرګ نه پس مونږه خوشحاله کړي. رب العالمین په دنیا کې زموږ داسې اعمال نصیب کړي چې ته پې خوشحالیږي. الہ العالمین چې د هغې بدلې مونږ ته د مرګ نه پس میلاو شي. ربه مونږ د ټولو ګناهونو نه لرې وساتي، که کفر دی، که شرک دی، که بدعات دی، که ریاکاري ده، رب العالمین ډېر ګناهونه دی ټولو نه مونږ وساتي، چې کله مرګ راځي خاتمه په ایمان کې، چې کله مرګ راځي مرګ د شهادت راته نصیب کړي، او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زموږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جلال الدين مرحبا مرحبا. السلام عطا الله مرحبا. السلام عليكم. څنګه خیر جوړ خیر تاسو خیر دي ستم خدي. السلام عليكم ورحمه خیر جوړ دي زده خدي. السلام علیکم څنګه جوړ دي. السلام علیکم خیر دی سید خدي دې برابر الله دې خوشاله عزت نشه خیر قریسي جوړي اتا الله تاسو سره میکارو. السلام علیکم وسیم سلام خیر تم خدي تاسو خیر دي ستم خدي خوشاله ورشي ورشي اي سیف خیر دي الله خوشاله جزاک الله الله خوشاله. دا فصیح الله دا نور څه مرګري دی غټ وختو والا دې سنو مې دي دا